شروع کوم په نام د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. نننۍ ویډیو زموږ هغه ناروغان چې د پښو دردونه ولري او یا د پښو د بندونو دردونه ولري، د پوندې درد ولري، نو نن موږ هغه ستنه کوو. هر څه د مخه چې زه په هره ویډیو کې دا وایم چې 3 شیان ډېر زیات مهم دي. د اکوپنچر دپاره یوه دا چې باید پوستکی په انتیسپټیک موادو پاک شي، دوهم باید دغه ستنې چې موږ د اکوپنچر دپاره استعمالوو یا ګټه ترې پورته کوو دا باید یو ځل استعمال شي، او دریم دا دی چې کله ناروغ د درد احساس وکړو په سملاسي توګه د هغه ځای نه ستنه لرې کړئ او په بل ځای کې په خوا کې ورسره بېرته ومنډئ ستنه. یعنې معنا دا چې ناروغ ته باید نور درد ونه بخښل شي. د معدې 44مه نقطه د دوهم میتاکارپوفالنجیال بند په ډسټال او لټرال برخه کې ځای لري. دا نقطه چې دا علاوه له دې نه چې د پښو د دردونو دپاره یوه مناسبه نقطه ده، دا نقطه چې د هغه ناروغان چې 5 حسونو ستونزه ولري، لکه د لمس، بوی، خوند، اورېدلو او لیدلو، هغې کې ستونزه ولري، او همدارنګه هغه ناروغان چې قبضیت ولري یا د مخ فلج ولري، نو دا یو ډېره زیاته مناسبه نقطه ده. بله نقطه چې کومه ده د میتاتارسوفالنجیال جاینټ پروکسیمال او لټرال برخه کې چې دی ځای لري. دا د معدې 43مه نقطه ده. د معدې 43مه نقطه علاوه له دې نه چې د پښو د دردونو دپاره یوه مناسبه نقطه ده، دا نقطه چې کومه ده د قبضیت دپاره هم ډېره یوه ښه نقطه ده او مناسبه ده. یعنې د قبضیت د درملنې دپاره یوه مناسبه نقطه ده. یا د معدې 41مه نقطه دا چې دا نقطه چې دا د دې پوستکي د قات په منځ کې مسکولوس اکسټنسور هالوسوس لانګوس او بل چې دی مسکولوس ډیجیټورم لانګوس په نام باندې یادېږي. د دې دواړو ترمنځ چې دی د معدې 41مه نقطه ځای لري. د ځیګر 2 نقطې چې یوه 2مه نقطه ده او بل یې 3مه نقطه ده. 2مه نقطه د لومړي میتاتارسوفالنجیال بند په ډسټال او لټرال برخه کې چې دی ځای لري. 2مه نقطه د دې 3مه نقطه د ځیګر د دې دواړو میتاتارسال هډوکو په لومړنۍ زاویه کې چې دی ځای لري. دا علاوه له دې نه چې د پښو د دردونو لپاره یوه مناسبه نقطه ده، دا چې دی د وینې د لوړ فشار، ښځینه ناروغۍ او د مخ د فلج دپاره ډېرې مناسبې نقطې دي. 3مه نقطه په ځانګړي ډول د عصبي او رواني ناروغیو دپاره او هغه ناروغان چې اپیلیپسي ولري د هغې دپاره ډېره زیاته مناسبه نقطه ده. د تریخي 43مه او 41مه نقطه. د تریخي 43مه نقطه د 4م میتاتارسال بند په ډسټال او لټرال برخه کې چې دی ځای لري، او 41مه نقطه د دواړو 5م او 4م میتاتارسال هډوکو په لومړنۍ زاویه کې چې دی ځای لري. دا علاوه له دې نه چې د پښو په دردونو کې مهم رول لري، د تریخي د ناروغیو او همدارنګه په وینې په لوړ فشار کې په درملنه کې او ډېر زیات مهم لري. 40مه نقطه د مخ فلج او همدارنګه په نیمسیري په درملنه کې هم یوه ډېره زیاته مناسبه نقطه ده. د پښې او د پتون 10مه اضافي نقطه ده چې 10مه اضافي نقطه دا 4 نقطې دي چې د دې ګوتو ترمنځ د سپینې او سرې غوښې ترمنځ ځای لري، چې د دې ټولو ګوتو دا 1 نقطه 2 3 او 4. یعنې د دې ګوتو ترمنځ چې دی دلته چې دا ځای دی چې د سره او سپینه غوښه د دې ترمنځ چې دی ځای لري. یعنې دا تاسې په دې ټولو ځایونو کې چې دی دا کولی شئ د پښې طرف ته دا دغه کېږي. او بل چې دی 11مه نقطه چې د دې ګوتو څوکې دي ډوډي اوله نقطه ده چې دا نقطه چې کومه ده دا د دې دواړو میتاتارسال هډوکو
په منځ کې چې دی ځای لري. کله چې ناروغ پښه دې طرف ته قد کړي او دلته پکې دا ژوروالی راشي، دغه نقطه چې دا د دې دواړو میتاتارسال هډوکو ترمنځ نقطه ده، یعنې دې نقطه کې چې کوم دی د بډوډي لومړی نقطه ده. د بډوډي لومړی نقطه علاوه له دې نه چې د پښو د دردونو لپاره یو مناسبه نقطه ده، دا نقطه چې ده د روحي رواني ناروغیو دپاره، همدارنګه هغه خلک چې کرونیش فرنجیټیس یا لارنجیټیس لري او نه ښه کېږي، د هغې د درملنې لپاره یو ډېره زیاته مناسبه نقطه ده، او همدارنګه د اپیلیپسي لپاره. دا نقطه چې دا د بډوډي دریمه نقطه ده چې د ملیلیوس لټرالیس، میډیالیس او داخل ذهن ترمنځ موقعیت لري. دا علاوه له دې نه چې د پښو او د بندونو دردونو لپاره او د دې پوندې د درد لپاره یوه مناسبه نقطه ده د درملنې لپاره. دا نقطه چې کومه ده د ښځینه ناروغیو، جنسي کمزورتیاو او همدارنګه عمومي کمزورتیا او هغه ناروغان چې دایمي لارنجیټیس یا فرنجیټیس ولري، د هغې درملنې لپاره هم ډېره زیاته مناسبه نقطه ده. دا د بډوډي شپږمه نقطه ده چې دا د دې ملیلیوس میډیالیس په ښکتنۍ برخه کې ځای لري. چې دی علاوه د عمومي کمزورتیا، ښځینه ناروغیو، جنسي کمزورتیا او همدارنګه د کرونیش لارنجیټیس او فرنجیټیس لپاره یوه ډېره زیاته مناسبه نقطه ده چې د پښو په دردونو کې باید دا هم ستنه شي. د بډوډي اوومه نقطه ده چې د ملیلیوس میډیالیس څخه 2 کن پورته د ټیبیا د هډوکي لاندې دغه ځای کې چې دی ځای لري. دا علاوه له دې نه چې د پښو او د بندونو او د پوندې دردونو لپاره ډېر مناسبه نقطه ده. دا نقطه چې ده هغه ناروغان چې ډېر زیات خوله کېږي یا هېڅ خوله کېږي نه، د هغې لپاره چې دی ډېره زیاته د درملنې لپاره ډېره مناسبه نقطه ده. دا نقطه چې دا د داخل ذهن او د ملیلیوس لټرالیس ترمنځ ځای لري، دلته دا د تش امتیاز د کڅوړې 80مه نقطه ده چې دا علاوه له دې نه چې د پښو د دردونو لپاره، د ملا، د اوږو، د سټ د دردونو لپاره د درملنې لپاره هم مناسبه نقطه ده، او هم چې د زیږون اسانوي. یعنې معنا دا نقطه چې دی په حاملګۍ کې باید د دې څخه ډډه وکړي، دا باید ستنه نه کوي، ځکه چې د حمل د ضایع کېدو سبب کوي. دا 80مه نقطه. 82مه نقطه ده چې د ملیلیوس لټرالیس په ښکتنۍ برخه کې ځای لري. دا د غټ تش امتیازو د کڅوړې 82مه نقطه ده. دا علاوه له دې نه چې د پښو د دردونو لپاره یوه مناسبه نقطه، درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده، د عصبي رواني ناروغیو، د اپیلیپسي لپاره هم یو ډېره زیاته مناسبه نقطه ده، یعنې یوه اراموونکې نقطه ده. په افغانستان کې د دې درملنې د دود او د ټولو ناروغانو د روغتیا په